په دې 14 دسمبر په مناسبت سره ما یو نظم لیکلی او هغه تاسو ته وړاندې کوم. عنوان یې هم دی 14 دسمبر. هغه ګلونه جنازې او هغه یخ دسمبر، هغه ګلونه جنازې او هغه یخ دسمبر، هغه کوڅه کوڅه ماتم، هغه دوزخ دسمبر، هغه سلګۍ سلګۍ ژوندی فلزونو خښ دسمبر، هغه ساعت لکه د تور شپې یو تور تناو دی، هغه قیامت لکه خامار زما له خیاله تاو دی، هغه فکري هغه ملي هغه قامي المیا، هغه په زړونو کې د ساه سره خوندي المیا، هغه بې سترګو بې پښتو هغه وحشي المیا چې سوړندو د یو مکتب بلې ډیوې وجلې، چې ابلیس فکره ځناورو فرښتې وجلې. څنګه محشر به و چاپېره چې سپرغۍ ورېدې، د مرګ ګلۍ چې په بېوسه زندګۍ ورېدې، په ګل بدنو چې د ګل په ځای ګولۍ ورېدې، په دې ورتو چغو کې څومره قیامتونه به وو، په دې وړو شونډو کې پټ څومره سوالونه به وو. څنګه محشر به و چاپېره چې سپرغۍ ورېدې، د مرګ ګلۍ چې په بېوسه زندګۍ ورېدې، په ګل بدنو چې د ګل په ځای ګولۍ ورېدې، په دې ورتو چغو کې څومره قیامتونه به وو، په دې وړو شونډو کې پټ څومره سوالونه به وو. پورته اسمان ته به یې څومره وي زر زر کتلي، د قاتل مخ ته به یې سترګو وي ګاګر کتلي، د بابا لار ته به یې هر ګام وي په ویر کتلي، په خپل وجود کې بندیوان لکه د لاش په څېرو، لکه مارغان د یو ښکاري په کافر جال کې ګیرو. سره دیوالونه سرې تنبې او سرې کرکنډې منډې، د خولې دعا د زړه درزا د خپو بربنډې منډې، د مرګي زور د ژوند زارۍ او د ساه لنډې منډې، غلبېل سینې وې څوک په پس او څوک په زر پرېوتل، تنکي ګلونه وار په وار په خپل ډنډر پرېوتل. چې قیامت ښار ته خپرېده بیا اوازونه نه وو، چې قیامت ښار ته خپرېده بیا اوازونه نه وو، په ګونګ مکتب کې نور آهونه فریادونه نه وو، په خوره ځمکه جوابونه وو سوالونه نه وو. یو خوا کتاب بل خوا قلم بل خوا بستې پرتې وې، ورې ورې په سور سیلاب کې سرې تنې پرتې وې. بخاري صاحب په دې کې هوره ګل مکۍ هم ګلورینه هم وه، په دې کې سیاله حیا هم عروج شیرینه هم وه، په دې کې څانګه پاغونده سنا نیازبینه هم وه، د چا اتل د چا نومان د چا ځلانو پکې، د چا د جوبل زړه درمان د چا ارمانو پکې. په داسې حال کې هم د ځان و یا په ځان و خلک، د تور شپې د تور فکرونو غلامانو خلک، د خپل احساسه تښتېدلي مغرورانو خلک، چا قصیدې چا تبصرې او چا درنې کولې، موږ چې په ښار کې د ګلونو جنازې کولې. هغه ګلاب ګلاب د مور د سترګو تور ګلونه، هغه غندل غندل د پلار د زړه ټکور ګلونه، هغه مسکي مسکي د سپین جبین سمسور ګلونه، داسې تالان شو چې ښکاري نه ښکالو په لاره، لاړو سلګۍ سلګۍ د ورکو لولکو په لاره. خالي کورونه یې ناترسې بربادۍ ووهل، شینکي فصلونه یې د شین اسمان ګلۍ ووهل، د ژوند غږونه یې مرګونه یې خاموشۍ ووهل. اوس یې په بیره کې د سرو پړو ټالونه نشته، اوس یې په غولي کې د زرکو اوازونه نشته، اوس یې په بیگ کې قلمونه کتابونه پاتې، اوس یې په تاخ کې څو فریم کړي تصویرونه پاتې، اوس یې برګو ته تش د یرې تعویضونه پاتې، او مورې ډوډۍ په دواړو لاس وکړي خس خس وخاندي، دیداره بیا د خپو زنځیر ته په کړس کړس وخاندي. ډېره مننه.